السلام علیکم. د یو ملګري کمنټ کړل چې هایکوین 2% چې کم کریم د دې سره نور منګه سه استعمال کو یا استعمالولای شو. نو دا هایکوین 2% کریم دی. په دې باندې مخکې ما ویډیو کړل سیدا په ډیټیل باندې تاسو کتای شئ. دا په پیګمنټیشن هایپر پیګمنټیشن یا په دې دانو نه پس چې کم داغونه پاتې شي پای کې استعمالېږي. خاص کر دا په تیر سری کې استعمالېږي. ا دې طریقې استعمال دي چې مطلب د شپې تاسو لګوي د ورځې نو. او بل دا خبره چې سن بلاک چې دی نو دا لازم دی. هر یو وایټنینګ کریم چې موږ استعمالو یا تیر سرې دپاره یا د اکنی سپاټ دپاره دانو د وجې کې کم داغونه پاتې شي د هغې دپاره کم کریم استعمالو. نو دې سره چې دی سن بلاک به لازمي. ځکه چې سن بلاک موږ نه استعمالو دا زیاتره ملګري سن بلاک نه استعمالوي نو دوی ته چې دی نو بیا هغه ریباونډ کېږي مطلب په دوباره کېږي. که فرض کړئ تیر سرې دپاره موږ استعمالو نو هغه بیا په دوباره شي. نو سن بلاک ورسره استعمال کوئ او ښه خبر دا ده چې وایټامین سی سیرم چې دی نو هغه ورسره هم استعمال کوئ نو کار به زر وکړي. بل دا خبره چې دا ارزان کریم دی ښه په اسانه باندې میلاویږي صحیح ده. خو دا لازم نه ده چې دا هر یو دغه دپاره چې مطلب دا فرض که موږ هر سکین دپاره دا سوټیبل یا چې دی نو فرض که مخ ډېر زیات سور کې صحیح ده یا مطلب وسیږي نو کوشش کوئ چې بیا بند کوئ. زیاتره کریمونه داسې دي خاص کر دا چې کم کریم دی صحیح شو هایکوین 2% یا 4% نو دا چې دی نو مخ سور کوي ډېر زیات. کو پرس که معمولی سور کې خیر دی څه مسله نشته. خو کو ډېر زیات سور کوي نو دا بیا سټاپ کول پکار دي. او څنګه چې ما وویل سن بلاک چې دی دا لازم دی نو هغه سره استعمال کړئ انشاءالله فایده بل درکړي. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.